جمهور رئیس غني سوله په خلکو پورې اړه لري او د خلکو له بېلابېلو اقشارو سره مشوره د دولت له لومړیتوبونو څخه ده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن مازدیګر د ویډیو کنفرانس له لارې والیانو، کلي اردوګانو او امنیه قمندانانو او د ولایتونو د امنیت رئیسانو سره د سولې پروسې د وروستیو انکشافات په اړه خبرې وکړې. په دغه ویډیو کنفرانس کې چې پارک جوړه شوې، جمهور رئیس غني د ور کم ونې د ښه منسجم مدیریت په خاطر چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د عظمت، قوت او د انسجام ښکارندوی کوي، د دوی د هڅو او ژمنتیا مننه وکړه. هغه د دې په بیانولو سره چې تاسو سولې ته ژمن یاست او د سولې راوستلو لپاره د خلکو غوښتنو په پام کې ونیول، همداراز د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو وستایل چې د فعالو احضاراتو پر مهال یې وکولی شول چې په منسجم ډول د خپل ولس دفاع وکړي. جمهور رئیس وویل تاسو د خپلو مسؤلیتونو په ترسره کولو هیڅ راز ځنډ ونه کړ او اړتیا ده چې په نوي وضعیت کې هم له خپل ولس څخه د دښمن د هر ډول دسیسو په وړاندې دفاع او مشروع اقدام وکړي. جمهور رئیس غني څرګنده کړه چې په تېرو 5 کلونو کې تاسو د دښمن لوی بریدونه شنډ کړل او د دې اجازه مو ورنه کړه چې دښمنان خپلو موخو ته ورسیږي. جمهور رئیس د سولې په اړه د تېرې ورځې پیښې په اشارې وویل چې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي کابل ته راغلي وه او د افغانستان د اسلامي جمهوریت په ځانګړي ډول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه له قید او شرط پرته خپله دوامداره ملاتړ او تعهد اعلان کړ. هغه زیاته کړه د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي واضح کړه تر اوسه هم ګډ ګواښونه له منځه نه دي تللي او زموږ د خپلو ګټو د خوندیتوب او تروریزم ګواښ سره د مبارزې په خاطر منځمهاله اوږدمهاله مبارزې ته اړتیا ده. د هېواد جمهور رئیس څرګنده کړه د تېرې ورځې په کنفرانس کې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي وویل چې موږ د خپلو او افغانستان د ګټو پر بنسټ په افغانستان کې حضور لرو او دغه حضور به دوامداره وي. جمهور رئیس د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړلیک په اړه وویل دغه هوکړلیک له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو کموالی او وتل مشروط دی. جمهور رئیس محمد اشرف غني له والیانو، د قلي اردوګانو او امنیه قمندانانو او ولایتونو د امنیت رئیسانو څخه وغوښتل چې د سولې پروسې په اړه له خلکو سره خبرې وکړي او خلکو ته د زیاتو خدمتونو وړاندې کولو او امنیت د ټینګښت په برخه کې هڅې وکړي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له لوري په مذاکره کوونکي ټیم له طالبانو سره مذاکرې ته کښیني. جمهور رئیس د خپلو خبرو په پای کې دې ته په اشارې چې سوله په خلکو پورې اړه لري او د خلکو له بېلابېلو اقشارو سره مشوره د دولت له لومړیتوبونو څخه ده. وویل تاسو هم د ولایتونو او ولسوالیو په سطحه د خلکو له بېلابېلو اقشارو په ځانګړي ډول علماو، ښځو، مدني ټولنې او ځوانانو سره مشورې وکړي. په دغه ویډیو کنفرانس کې د جمهوري ریاست منتخب لومړی مرستیال امرالله صالح د افغانستان، امریکا متحدو ایالاتونو او ناټو سازمان ګډې اعلامیې په ارزښت خبرې وکړې او یې وویل د ناټو سازمان سرمنشي د نړۍ د نوي شهادونو په استازولي یو ځل بیا د افغان دولت په ځانګړي ډول د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ په برخه کې خپله ژمنه تازه کړه. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د